ولایت کې د کرنې د ادارې په نوښت باندې 2 ورځنی کرنیز نندارتون په لار اچول شو او په دې کې په حدود د 193 غرفو چې بېلابېل کرنیز شرکتونه، کرنیزو کمپنیانو، کرنیزو متشبثینو، مولدینو او بزګرانو اشتراک کړی چې نن آخري ورځ ده، 2مه ورځ ده او تقریبا د دغه نندارتون نه 8000 کسانو لیدنه وکړله چې په دې کې د ننګرهار خلک او د نورو ولایتونو نه راغلي میلمانه او تقریبا د میلیونونو په تعداد کې پیر او پلور وشو. د دې نه بر علاوه 15 واړه او لوی قراردادونه تجارتي امضا شول. اساسي موخه او هدف د دغه کرنیز نندارتون دا و چې منګه خپل داخلي تولید د پاره څنګه بازاریابي وکړو، خپل ولس په دې باندې پوه کړو چې د خپل تولید او ګل تولید عنوان لاندې نور دغه کمپاین سرتاسري شي او د خپل تولیداتو شرکت مسؤل دا چې په جلال آباد کې پرون او نن نمایشګاه جوړه شوې وه، نو موږ د مسالجاتو بخش کې تولید کوو او مسالجات مو راوړي دي. دلته موږ مختلف قسمه چې 22 رقم مسالې تولید لرو. موږ چې نندارتونونه چې دي هغه که په جلال آباد او یا نورو ولایتونو کې وي، د داخلي تولیداتو د ترقۍ او پیشرفت لپاره ډېر یو ښه پروګرامونه دي تر څو څنګه خلک وشي کولی خپل تولیدات د خلکو ذهنونو ته او د خلکو کورونو ته په اسانه ډول وشي کولی ورسوي. جهان فتانبایات هستم، رئیس شرکت تجارتی فتانبایات و مدت 2 روز که آمدیم در نمایشگاه زراعتی در ولایت ننگرهار اشتراک کرده بودیم. خیلی استقبال خوبم شد از طرف اهالی ننگرهار. امیدوار هستیم که بار میگیم از تقاضای ما از ریاست زراعت ننگرهاری است که همه سال چون اینجا شهر همیشه بهار است، میشه که در تمام فصل ما میتونیم که اینجا اشتراک کنیم و نمایشگاه خوب داشته باشیم تا ما بتونیم تولیدات کنیم. د ننګرهار ولایت د ویسلو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او موږ دغه 2 ورځې نندارتون په جلال آباد ښار کې سراج الامارات بڼ کې جوړ شوی او دې نندارتون ته رالو. موږ خپله ترې لیدنه وکړو او ماشاءالله ښه نندارتون او خپل ټول وطني تولیدات وکړو او د وطن د تولیداتو لپاره دغسې نندارتونونه چې جوړ شي موږ خوشحاله یو چې هر وخت موږ ته دغه نندارتونونه جوړ شي. نوم مې منیب الله فضلي دی، د ننګرهار یو تن اوسېدونکی. دا چې 2 ورځې وړاندې نندارتون جوړ شوی و، ډېری خلکو پکې ګډون وکړ، د وزیر په شمول باندې والد صاحب او نور اداري چارواکو ټول راغلي وو. دا چې دغه صنایع چې په ننګرهار کې عموما هر کال راځي او خلک هغه خپل څه لاسته راوړنې چې هغه دلته ښکاره کوي، دا د افغانستان د پیاوړتیا او د قویوالي باندې دلالت کوي. انشاءالله د دغه صنایعو نه خلکو ته دغه فایده ده چې کولی شي دغه صنایع پر خپل لاسونو باندې جوړ کړي. مثلا کې په بعضې ماشینونه او همدارنګه خوراکي توکي دغه شیان کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي او ورځنی ژوند پرې برابر کړي. نو په ټولو هېوادوالو دغه غږ کوم چې په دغې نندارتونونو کې برخه واخلي او هغه صنایع چې په خپلو لاسونو برابر کړي او همدارنګه هغه توکي خوراکي توکي لباسونه هغه ټول دلته شریک کړي تر څو خلک په زموږ عرف او عنعنات